مبارکه کې د جمعې د مونځ یو بل فضیلت دی. هغه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې اودس کو خسته اودس وکړو او بیا د امام خواته رالو او امام ته نږدې شو او دی غلی کېناستو د امام خطبې ته یې غوږ کېښوستو غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة 3 ایام. څومره عجیب فضیلت دی دا. دته به الله تعالی د یوې هفتې بخښنه هم وکړي او د یوې هفتې نه زیات والا د 3 ورځو بخښنه به هم درته وکړي. نو ګویا کې که انسان د جمعې لمونځ وکړي او په جمعې لمونځ کې ډېر لغوه کار ونه کړي، لکه د خواته یو کاڼی پروت دی، کاڼی لرې کړي اخوا، یا یو بل څوک خبره کوي او دی ورته ویې لکه خبرې مه کوه، دا هم د لغوه کار وکړو. نو د دې هر څه نه صفا لمونځ د وکړو، نو د دې انسان به الله تعالی 10 ورځې به چې کوم دی ګناهونه به الله تعالی د درجوي. او که چا کاڼي له ګوتې یوړي د لغوه کار ده وکړو. او وعید په دې باره کې دا دی، بل حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الجمعة، چا چې د جمعې لمونځ پرېښوستلو 3 مرات 3 جمعې مسلسل لمونځ ونه کړو او تهاونا بها او بس سپکوالی په دې لمونځ کې ګڼو، غافل او د دې لمونځ نه ښه ورته پته وه، اسباب ورته برابر وو، خو سستو او د دا لمونځ پرېښوستو، نو طبع الله علی قلبي. څومره وعید دی. د ده په زړه باندې به الله تعالی مهر ولګوي. د کوم انسان په زړه چې مهر ولګېږي هغه انسان بیا د دین خبرې دا نشي قبلولی. نو څومره چې فضیلت زیات دی، نو دغه رنګې په نه کولو کې د دې وبال او ګناه هم زیاته ده. دا په شریعت مطهره کې قاعده او قانون دی. څومره چې د یو عمل اجر او ثواب دا زیات وي، نو دغه رنګې دغه عمل په نه کولو کې انسان ته ګناه او ملامتیا هم ذاته متوجه کیږي. نو د جمعې لمونځ دا عمل اوچت دی، نه کولو باندې د انسان په زړه باندې مهر لګي.